مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرت سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، محترم ورونو، موږ هغه حالات بیانول چې په اسلام کې د خره د غوښو د حلالوالي او حراموالي حکم نو موجود، مګر دلته د حراموالي حکم وسو. دا حکم د اهلی خرو په متعلق او بارک دي. دغه خره چې د خلکو سره په کورو کې دي، خو یو هغه وحشي خره دي، د هغو غوښې حلال دي. او په دغه ځای یعنی خیبر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د متعې نکاح هم حرام کړه. د متعې نکاح هغه موقتی نکاح ده چې د معین وخت لپاره نکاح تړي او د وخت تر تیرېدو وروسته هر یو په خپل کار پسې ځي، چې اهل تشیع یې تر اوسه پورې جایزه بولي او دغه نکاح پکښې کیږي. او په دغه ځای کې پر مسلمانانو د ټولو هغه حیواناتو غوښې حرامې کړل شوې چې څیرونکي داړې لري، چې هغه څلور تیره او اوږده نیښونه ولري. او همدارنګه د ټولو هغه مرغانو غوښې حرامې شوې چې د نورو مرغانو د څیرلو دپاره تیرې منګولې لري. نو هر هغه حیوان چې د څیرلو دپاره نیښونه لري او هر هغه مرغان چې د ښکار دپاره منګولې لري، غوښې یې حرامې دي. دغه درې کاره د خیبر د فتح په وخت کې د صعب ابن معاذ د قلا سره حرام سوه. یهودو به همیشه د خپلو قلاو ساتنه او حفاظت کاوه. څوک نسوای ورنږدې کېدلی، ځکه په غوښو یې ویشتل. خو کله کله به د دوی ځینې چوپانان د پسو سره راوتل او پسونه به یې نږدې و قلا ته ماړه کړه او بیرته به ولاړه. په دغه ورځ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو اصحابو سره ناست دی، یو شپانه راووتی او څو پسونه یې راویسته. مسلمانان د لوږې څخه ډېر په تکلیف دي، پسو ته ګوري، خو د هغه غوښو په سبب نسی کولای چې هلته ورنږدې سي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل څوک د دغه پسو څخه یو څه موږ ته راوستلی سي. یو د اصحاب کرامو څخه چې نوم یې ابوالیبس و ویل زه راولم یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل رایوله. نو دغه صحابي قرار په ناسته او سکېدلو پټ پټ ورغلی، تر څو چې و پسو ته ښه ورنږدې سو. په یو وار د خپل ځای څخه ور وغورځېدی او د پسو پر طرف یې ور وځغستل. دغه نور اصحاب کرام وایي چې موږ وده ته په تعجب کې سو. یو پسه په راسته لاس ونیوی او یو په چپه لاس، او دواړه پورته نیولي و او رازغلي، داسې را رهیدي لکه هیڅ شی چې نه وي ورسره. خلق په تعجب ورته ګوري. څو پسونه یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راوړه او ویل یا رسول الله دا یې ستا مهماني. دا د صحابه کرامو قوت، شجاعت او صداقت و رضی الله تعالی عنهم اجمعین.
اوس نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم او اصحاب کرام ناس دي چې د يهودو د طرفه د غشو وشتل شروع شو. د غشو باران یې جوړ کړ او غشي هم تر دونه لري مسافه رسیده چې عادتا غشي دونه فاصله نه رسیږي. دونه غشي اوري چې د ډیروالي په سبب مسلمانان زخمیانوي چې یو ګرځوي بل پر مشلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم او اصحاب کرام د سپر په واسطه غشي د ځانو څخه ګرځوي. غشي اوري او صحابه کرام د هغو په دفاع مشغول دي چې دفعتن او نابو بره د قلا دروازه خلاص شوه او يهودو دفعتن حمله شروع کړه. د صعب د قلا څخه لشکر راووتی او په یو واره هجوم راوړي. دلته مسلمانان د غشو په ګرځولو مشغول و. د جنگ د پاره تیاری او آمادګي نه درلوده او جنگ هم شدید جنگ شروع شو. نو د دوهم وار د پاره مسلمانان پر شا ولاړ. د يهودو حمله دوام لري او جنگ شروع دي تر داسې اندازې چې يهود او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسېده او مسلمانان پر شا ځغلي. د جنگ پر میدان بیل رسول الله صلی الله علیه وسلم او څو نفر اصحاب کرام بل څوک نسو پات. نور ټول مسلمانان پر شا ولاړ. دا بیا د صعب ابن معاذ د قلا و مخته د مسلمانانو شکست. دلته نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مسلمانانو ته ورنار کړه الی عباد الله اين تفرون. اے د الله بندگانو زما و طرف تراسي چیرې تښتئ. خو بیا هم دغه ناګهاني هجوم څخه خلق پزغستا کی و. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ورنار کړه یا اهل بیعه الرضوان یا اصحاب الشجره. ای د رضوان د بیعت خلقو، ای د درخت ملګرو. بیعت الرضوان خو په حدیبیه کې تر هغه درخت لاندې سوی وو. کوم وخت چې صحابه کرامو دغه شغ واورېدي بیرته را وګرځیدل ځکه دوی هلته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره پر مرګ او نه تېښته بیعت کړی وو. اوس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هغه نامه ورنار کړ او دوی هم په دغه ناره را وګرځیدل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه یې دفاع شروع کړ ترڅو يهود یې بیرته پر شا کړ. د يهودو په دغه ناګهاني حمله کې د اصحاب کرامو څخه 3 نفر شهیدان شو او د مسلمانانو دغه بیرته ژر راګرځیده د دې سبب شو چې يهود بیرته پر شا ولاړ شي. خو اوس دغه د مسلمانانو بیرته راګرځیده یو دم او ناګهاني و. يهود چې کومه نقشه جوړه کړې و هغه عبث او بے فائدې شو. اوس يهود ورختا دي. يهود پر شازي او مسلمانان په پسې دي. يهود غواړي چې په قلا نه نوځي او دروازه بند کړي. څنګه چې يهود او مسلمانان سره ګډ او خلط و نو يهودو دروازه نکړه بند او مسلمانان په ورنه نوتل. اوس نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ثابته پاتې کېدو سره هغه د مسلمانانو شکست په نصر او کامیابی تبدیل شو او په دغه حمله د صعب ابن معاذ قلا هم فتح شو. څو نفر يهود بنديان ونیول شو خو ډیرو يهودو وکولای شوای چې وتښتي او د زبیر قلا ته ولاړ شي چې د خیبر درېمه قلا ده. اوس نو دغه قلا په داخل کې ډیر کارونه پیښ شو. یو دا چې په دغه قلا کې تر اندازې زیات د خورلو مواد پراته و. دونه خوراکي مواد موجود و چې د مسلمانانو د ټول لشکر د پاره بس او کافی و. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دعا کړې و. او بل په دې قلا کې مسلمانانو ثقيله سلاح پیدا کړ چې په هغو کې منجنیق هم موجود و. منجنیق داسې یو آله ده چې د هغه په واسطه ډېری لوی لوی ډبرې او د ډېری لري فاصله څخه پر دشمن ورغورځول کیږي. منجنیق په هغه وختو کې داسې وو لکه د نن ورځې توپ. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه نفر څخه پوښتنه وکړه کوم چې د مخه امان ورکړی وو. ویل دا شیان یې د چا د پاره جوړ کړی و. د يهودو خو د چا سره د جنگ کولو نیت او اراده نه و. هغه نفر وویل دا یې ستاسو د پاره جوړ کړی و. دوی د مدینه منورې د حمله د پاره ډېر لو نقشه جوړ کړی و چې سمو دا ورسته دا حمله کول. نو دغه قلا د فتح کېدو سره د يهودو هغه ورستنی نقشه هم معلومه شو. په دې قلا کې د شرابو ډېر خمان، بیلران او جب پراته و چې په شرابو ډک و.
رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل دغه ټول خمان مات او جثره کی. یو د صحابه کرامو څخه چې په پخوا کې د شراب چښلو عادت درلودي او شراب خو تر خیبر د مخه منع شوی و، نو خود د هغه منع کېدو سره یې پرې ایښی و. مګر اوس چې شراب ولیده ډک ډک خمان ماتیږي او د دم مخ ته بهیږي، نو یې اشتها ورته وسوه. شیطان پر غالب سو او شراب یې وچښل. نو یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وروستی، ویل یا رسول الله، عبد الله بیرته د شراب چښلو ته رجوع وکړه. بیا یې شراب وچښل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورولار سو، خپل مبارکه چوټه یې وکشه او دغه نفر یې پواهه. دا واقعه د مخ تر دیوه چې د شرابو د چښلو جزا نازله سي، چې هغه 40 درې ده. نو په دغه وخت کې دا هغه تعذير او جزا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ودغه نفر ته ورکول. او ټول صحابه کرام یې امر کړه چې چوټه وکاږي او دوی په ووهي. صحابه کرام هم په خپل چوټو واه. دا کار د هغه چا د پاره سپکاوی وو چې شراب یې چښلی و. دلته نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وویل، پر تا دې د الله لعنت وي، ته شراب چښې او الله جل جلاله منع کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل یا عمر، لعنت مپروايه، دی د الله او رسول الله سره محبت لري. هو ګناهګار دی، مگر بیا هم الله او رسول الله خوش لري. ایمان یې په زړه کې سته، مگر شیطان پر غالب وسو. ورونو، ګناه بیل او جلا شی ده، ایمان او د الله جل جلاله محبت بل شی دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه مسأله او دغه معنا په دغه ځای کې مشترا وشول. د دغه کسانو د پاره توبه سته چې بالکل د ګناه څخه په پاکیږي. موږ باید یو ګناهکار ته همیشه د ذلت په سترګه ونه ګورو. خو بدبختانه نن ورځ په موږ کې دا عادت ګرځېدلی دی. که یو چا د خیر او نصیحت خبره راته وکړه، زه د هغه ګناه ور یادوم چې 15 کاله د مخه ځنې پیښه شوې و. یعنی داسې ورته وایم چې ته په خپل ګناهکار یې، ته بیا اوس ماته نصیحت کوې. او دا مې هیر کړی دي چې د توبې دروازه خلاصه ده او الله جل جلاله تواب او غفور دی. ممکن الله جل جلاله د په حال کې تغییر راوستلی وي او په خپل دغه لوی تغییر دی چې د یو وخت ګناهکار وو او نن یې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وظیفه پر غاړه اخیستې ده. خلقو ته اسلامي شریعت او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم متابعت ورشي. خو افسوس زما پر حال چې د حق ویل خو نه قبلوم، بلکې د تیر تاریخ پیغور هم ورکوم، لکه د توبې قبلول چې زما په لاس. ورونو، پر دغه موضوع ډیری خبرې سته چې د هغو بیانول ځان ته جلا بحث غواړي. خو زه به خپل قصې ته ولاړ شم. مسلمانانو د سعد ابن معاذ په دغه قلا کې یو سړی بندي ونیوي. کګوري هغه سړی سلام ابن مشکم وو چې د يهودو د پاچاهانو څخه یو پاچا وو. مریض وو او نسوای کولای چې وتښتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د په وجلو امر وکړ. نو سلام ابن مشکم د سعد ابن معاذ په قلا کې ووجل شو. اوس نو دغه دوه فتح سو قلاو ټول يهود د نطاط د منطقه و دریم قلاته چې د زبیر قلا ورته ویل کېده ولاړه. بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانان امر کړ چې د صعب ابن معاذ د قلا و باموت لوړ وخیږي او په لوړ आवाज تکبیرونه وایي. مسلمانان هم لوړ و قلاته وختل او ټول لشکر په لوړ आवाज د الله اکبر ناره وهي. دونه په زور تکبیرونه یې ویل چې د خیبر هغه بلې حصے چې کتیبه نومېده اوریده. او حالته د يهودو زړونه نور هم د بیر ډک شو. پوس و چې د صعب قلا هم مسلمانانو ونیول. دغه د مسلمانانو تکبیرونه د دوی د بیر سبب وګرځیده. الله جل جلاله په تکبیر کامیاب کړ. د تکبیر د ویلو او نشریدلو وخت او سبب دغه ځای او دغه وخت دی. الله جل جلاله د تکبیر پناره کې تاثیر ایښی دی. د زبیر د قلا فتح کېده.
رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو یو ډله پریښول چې دغه دوه فتح سو قلاو چې د ناعم او صعب قلاوي وي ساتنه او حفاظت وکړي. او په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم د نور اصحاب کرام سره د خیبر و دریمي قلاته رهیسو چې د زبیر قلا ده. د زبیر قلا ډیره مضبوطه او محکمه قلاوه او د غره پر سر جوړه شوی و چې نه آسان ورتلای سوای او نه لشکر ورختلای سوای. دغه قلا د يهودو تر ټولو قلاو مضبوطه او محکمه و. مسلمانانو هر څه کوشش وکړي چې دغه قلا ونیسي، مګر دا کار مشکل و. د هر طرفه پر راغله بیا هم نسو کامیاب او يهودو بیا قصد کړی دی چې د قلا څخه هیڅ نه راوځي. يهودو یو د بل سره وویل د ناعم د قلا څخه وروتلو هغه را څخه ونیول، بیا د صعب د قلا څخه وروتلو هغه را څخه ونیول. اوس کدلته یو کال هم کښینو په والله که ورووزو. نو یا مسلمانانو ته وویل تاسو هلته د باندې کښینی خو موږ نه دروزو. دلته د مسلمانانو هیڅ لار نه جوړیږي چې وقلات ورننوځي، ځکه د ها خو په غوښ ولي د قلا محاصره دوام لري، مګر د مسلمانانو هیڅ امید نشته چې دغه قلا دې ونیسي. څنګه یې ونیسي؟ مسلمانان ورنږدې کېدلای نشي او يهود راوځي نه. د مسلمانانو یو ډلې کوشش وکړي چې قلا ته ورسي، خو څه ونه کړ. بلې ډلې کوشش وکړي، د هغو هم په واسطه څه نسو پوره. ټول کوششونه بے فائدې دي. قریبه ده چې مسلمانان نا امید شي څنګه او په کومه طریقه دغه قلا ونیسي. چې نابوبره یو يهودي چې نوم یې غزال وو د نورو يهودو په پټه راغلی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یې د ملاقات غوښتنه وکړه. اجازه ورکول شو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کښینست. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل څه خبر دی راوړی دی؟ غزال ویل خبره دا ده چې دغه قلا نه نیول کیږي، د هیڅ چا په وسه نه ده پوره چې دغه قلا ونیسي. قلا په خوراکي موادو ډکه ده، په خلق او اسلحه ډکه ده، مالونه پکښې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل راغلی چې ما وبېروي، الله جل جلاله وعده را سره کړی ده چې خیبر فتح کوم. يهودي ویل زه پوهېږم او زموږ په کتابو کې راغلی دي چې ته به خیبر فتح کوې او زموږ مشکل هم دغه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل نو د چی د پاره راغلی؟ يهودي ویل زه به داسې لار دروښیم چې په هغه طریقه سره ته دغه قلا ونیسې، مګر په دې شرط چې ما ته به امان راکوي، زما شزه، زما اولادونه، زما اقربا او زموږ مالونه به ټول په امان وي. بیا به زه داسې لار دروښیم چې قلا فتح کې او وینیسې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل موافق یم، ته او ستا کورنۍ په امان یاست. يهودي ویل یا محمد صلی الله علیه وسلم دغه قلا وبنه لري، په دغه قلا کې ټول شیان شته خو وبنه لري. ته وینې چې قلا لوړه پر غره ده، نو وبد کومي خوا ورته راځي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل نو دوی چی؟ يهودي ویل دوی لاندې په غره کې لارې لري چې په پښتو نغم ورته وایي. یعنی يهودو په دغه غره کې نغمونه جوړ کړي دي چې هلته تر غره د باندې د چینو و منطقې ته ورباسي. نو دوی د شپې د هغه چینو څخه اوبره اخلي او بیرته قلا ته راځي او تاسو نه په خبرېږئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم په تعجب کې سو، ویل دا چینه او نغمونه چیرې دي؟ يهودي ویل زه به دروښیم. نو یې مسلمانان رهي کړه او هغه ځای وروښوي چې رښتیا هم هلته دروازه ده او بیا په غره کې نغم دی چې دغه لارې څخه يهود د اوبو و چینو ته ورځي، اوبه اخلي او بیرته ځي. صحابه کرامو دغه دروازه وتړل او دلته هم نفر ورته کښېډول. يهود چراغ له غواړي چې اوبه واخلي، کګوري دروازه تړلې ده، په حیرت کې شو چې دا څه پیښه ده. بیرته ولاړه، یو څه صبر او انتظار وکړي، مګر بیل اوبو کله ژوند کیږي. نو يهودو بل هیڅ لار او چاره نه درلوده، د قلا دروازه خلاص کړه او پر مسلمانانو یې هجوم وروړي او ډېر شدید حمله وکړه. مسلمانان هم څنګه ورته ودرېده او پر يهودو یې حمله شروع کړه. څو د شدید جنگ په نتیجه کې د يهودو څخه قلا ونیول. نو د زبیر قلا هم د مسلمانانو لاس ته ورغله چې دا د يهودو هغه ټینګه او محکمه قلا و.
دا د الله جل جلاله کومک او نصرت وو چې دغه غزال نومي يهوديه او مسلمانانو ته مسخره کړي او دغه لارې وروښول. کنه دغه قلا هیڅ نه فتح کېده، د ابي د قلا فتح کېده. اوس نو مسلمانان د نطاط د منطقې څخه فارغ شول. نطاط یې ټوله ونیوي او د شق و منطقې ته ورغله او هلته د ابي قلا محاصره کړه چې دا قلا بیا د یوې غونډۍ پر سر ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ امر کوي چې دغه قلا د حملو او هجوم مشرتوب ستا پر غاړه دی. ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ هم په حملو شروع وکړه، پر لپسې حمله کوي او يهود هم دغه حملو جواب وایي. دغه د حملو حالت څو ورځې دوام وکړي، خو په عین وخت کې مبارزه او پهلواني یعنی نفر په نفر جنگونه هم کیږي. څو یو ورځ د يهودو د طرفه دوه پهلوانان راووته او د مسلمانانو د طرفه د مبارزې د پاره نفر وغوښتي، خو دغه دواړه پهلوانان د مسلمانانو د طرفه ووجل شو. مګر هغه دوهم پهلوان چا ووجي؟ د هغه وجونکي د مسلمانانو مشهور پهلوان ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ د هغه سره د اسمال خاوند. مګر ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ د يهودو د پهلوان تر وجلو وروسته په یو ور د قلا و دروازې ته وروځغستل. په دغه وخت کې مسلمانان هم د سره په قلا ورننوته او هلته د نن په قلا کې ډیر تاریخ جنگ شروع شو. خو په جنگ کې يهودو ماته وخوړه او په قراره د نزار و قلا ته تښتېده. په دغه قلا کې هم مسلمانانو ته ډیر غنیمتونه په لاس ورغلل. اوس نو د خیبر په اوله حصہ کې دغه یو قلا پاته ده چې د نزار قلا ورته ویل کیږي. د نزار د قلا فتح کېده. اوس نو بیا په پاته قلاو کې یا د خیبر د اوله حصے په ټولو قلاو کې د نزار قلا محکمه او مضبوطه قلا و. د يهودو تقریبا دا یقین وو چې مسلمانان که هر څونه کوشش هم وکړي دغه قلا نسی نیولای. نو ځکه خپل شذ او کوشنیان ټوله په دغه قلا کې سره یو ځای کړی و. پاغه څلورو د مخنیو قلاو کې د يهودو نه شذوي نه کوشنیان، فقط هلته جنگي نفر اوسېده. مګر دغه قلا د يهودو هغه د امان او اطمینان ځای و. دوی ول شاید نوري قلاوي فتح سي، خو دغه قلا نه فتح کیږي او اوس مسلمانانو دغه قلا محاصره کړه. څو ورځې تیر شوه. مسلمانان غواړي چې د نزار قلا هم فتح کړي، خو دې کار ته هیڅ لار نه جوړیږي. يهودو جنگ او راوتل، حمله او مبارزه ټول پرېښول، خاصتا چې په دغه قلا کې شذ او کوشنیان هم اوسېږي. نو پر هغه هم بیریږي. مګر مسلمانان چې به هر وخت وقلاته ورنږدې سي په غشو او ډبرو یې ولي، نو څوک نسی کولای چې دغه قلاته ورنږدې سي. څو ورځې پر دغه محاصره تیر شوه، هیڅ داسې علامه او نشانه نسته چې مسلمانان دغه قلا ونیسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړ چې هغه منجنیق چې يهودو جوړ کړی وو راکش کړي. منجنیق خو هغه آله چې په هغه سره ډبري او اورونه غورځول کېده او يهودو د مدینه منورې د نیولو د پاره جوړ کړی وو. مسلمانانو هم منجنیق راکش کړي ترڅو د نزار و قلاته راوست. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل چې هغه د باب هم راوړي. د باب بیا یو بل ثقيله سلاح و چې د يهودو د قلاو څخه مسلمانانو ته پلاس ورغلی و. او د باب داسې شی دی چې د ډېری لوی او لوړ زینې په شکل د لرګو څخه جوړ شوی دی او پر عربو یا پایو ګرځي چې وقلاو ته درول کیږي او پر دغه د باب خيږي او قلاته ور اوړي. نو اوس کداغه د باب خالد نوي او قلاته ور نږدې سي، خو د قلا خلک په غشو او ډبرو ولي. نو يهودو دغه د باب داسې جوړ کړی وو لو وجده زنا چې پر لرګو څرخه ده او پر عربو په پوری وهلو تله د مخ د طرفه په سرمنو پټسوي و. ځکه کچيري دغه د باب نفر د مقابل طرفه په غشو یا ډبرو وويشتل سي، دغه سرمنی دغه په مخ کې دي او دغه څخه غشي او ډبري په ګرځول کیږي. اوس چې مسلمانانو دغه د باب د قلا پر طرف ورهي کوي، يهود بیا اورونه پر راغورځول
چې دغه څرمنې په وسوځل سي. رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې دغه څرمنې په اوبو لاندې کړي چې نه غشي نه ډبرې او نه اور تاثیر پر کوي. دا خو د باب اوس نو مسلمانان د هغه منجنیق په واسطه د قلا دیوال په لوی لوی ډبرو ولي. رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې په منجنیق د دیواله یو ځای ولي، یعنی په ټولو ډبرو د دیواله یو حصہ ولي، ځکه هغه حصہ ضعیف کیږي او نړیږي. نو مسلمانانو هم د ډبرو ټول وشتل پر یو ځای کول د دې لپاره چې په دغه وشتلو دیوال ونړیږي او نور مسلمانان بیا د بل طرفه پر هغه لوی زینو چې د باب ورته ویل کېده پر قلا حمله کوي او ورنږدې کیږي. يهود یې په غشو او ډبرو ولي، خو د هغه څرمنو په واسطه مسلمانان ساتلي دي. په اورو یې ولي، هغه بیا څرمنې لندې دي اور نه اخلي. يهود په بیره کې دي، د یو طرفه دیوال په ډبرو وشتل کیږي او هغه دیوال قرار نړیږي او د بل طرفه مسلمانان په هغه دباباتو حمله پر کوي او قرار قلا ته ورنږدې کیږي. يهود بیا هم کوشش کوي چې دفاع وکړي، خو په اخر کې مساله تر دفاع تیر شوه او د تیښتې په فکر کې شوه او هلته مسلمانانو د قلا د دیواله یو ځای ونړاوه او تر هغه ځای په قلا ورننوته. هلته د نن په قلا کې د مسلمانانو او يهودو په مابین کې شدید جنگ شروع شو، ځکه يهودو د دغه قلا څخه و نورو قلاو ته د تیښتې لار نه درلوده، نو خود یې د جنگ لار اختیار کړه. د جنگ په نتیجه کې يهودو بده ماته وخوړه. هغه کسان چې وژل کېده ووژل شول او هغه کسان چې تښتېدلای شوی وتښتېدل. ښځې او کوچنیان یې و مسلمانانو ته ورپرېښول. د دغه قلا په فتح کولو سره د خیبر اوله نیمه حصہ چې د نطاق او شق حصہ و پوره فتح شوه. که څه هم په دغه منطقه کې هلته نورې کوچنۍ قلاوې وې، مګر د هغه قلاو اوسیدونکو چې دغه لوی او محکمه قلا فتح کېده ولیده، هغه نورې قلاوې خالی کړې او د خیبر د شار و دوهمې حصې ته چې قتیبه و وتښتېده. ښه، اوس خو نو د نظار قلا هم فتح شوه. د يهودو ټول ښځې او کوچنیان مسلمانانو بندیان ونیول او په قلا کې موجود شیان ټول مسلمانانو په غنیمت واخیسته. هغه نر يهود چې وتښتېده اکثره یې د قتیبه و منطقې ته ولاړ. دلته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل دا د خیبر د قلاو څخه آخري قلا ده چې جنگ پکښې وسو، یعنی پس له دې څخه يهود جنگ نه کوي. د يهودو ټول ښځې بندیانې ونیول شوې چې بیا په وروسته کې د کنانه ابن ابي الحقيق تر وجلو وروسته د ښځه چې صفیه بنت حيي ابن اخطب و هم د بندیانو په جمله کې شامل شو او د پوره خیبر تر فتح کولو وروسته پر مسلمانانو وبېشل شوه چې دغه ښځو څخه د رسول الله صلی الله علیه وسلم حصہ صفیه بنت حيي ابن اخطب و. هغه حيي ابن اخطب چې په بني قریظه کې حلال کړسو او قسمو د مخه درته بیان کړی ده. دغه صفیه د کنانه ابن ابي الحقيق ښځه و چې د خیبر پاچا و او هغه هم په وروسته کې ووژل شو او ښځه یې بندي ونیول شو. مګر د مخه تر دې چې د يهودو ښځې پر مسلمانانو وویشل سي، دحیه الکلبی رضی الله تعالی عنه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی ویل یا رسول الله د بندیانو ښځو څخه یو منځ ماته راک. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل ورسه یو واخله. دای چې ورغلی دغه صفیه د حيي لوري واخسته، خو بیا یو د اصحاب کرامو څخه ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل چې یا رسول الله دغه صفیه د یو پاچا لور او د بل پاچا ښځه ده، د بني قریظه او بني النضیر بیبي ده او تا و دحیه الکلب ته ورکړه. دا بیل دې څخه چې ستا منځوي د بل چا سره نشای. نو یې دحیه الکلب د دې سره راوغشتي، هغه هم راغلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې بیل دې څخه بل منځ واخلي. څرنګه چې د صفیه درجه او مقام لوړ و، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل ته حره او آزاده او دې فورا ویل اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم په تعجب کې سو چې څنګه جری اسلام قبول کړي. د يهودو څخه اول نفر دی چې مسلمانېږي، نو ول څنګه جر مسلمان اسوي. دې رضی الله تعالی عنها ویل
کوم وخت چې تا مدینه منورې ته هجرت وکړ نو زما پلار حیی ابن اخطب او زما اکا ابو یاسر ابن اخطب درووتل چې تا ووین. ورونو دغه قصه مې د هجرت په شروع کې مفصله درته بیان کړې ده، ان شاء الله په یاد کې به مو پاتې. نو ویل زما پلار او زما اکا ستا د لیدلو دپاره درووتل. کوم وخت چې بیرته کور ته راغله او زه کوچنی وم خو د دوی خبرې مې اورېدې، نو مې پلار زما د اکا څخه پوښتنه وکړه چې آیا هغه دی؟ اکا مې ویل هو. بیا مې پلار ورته ویل دا هغه نبی دی چې زموږ سره په تورات کې بیان سته؟ اکا مې ویل هو. بیا مې پلار ورته ویل تا یې ټول علامې ولیدې او ودې پیژنې؟ اکا مې ویل هو. د یهودو پر رب قسم چې هغه نبی دی. پلار مې ورته ویل نو څه نیت دی؟ اکا مې ورته ویل تر څو چې ژوندی یم دښمني به ورسره کوم. نو صفیه رضی الله تعالی عنها وویل د هغه وخت څخه مې اسلام په زړه کې و. زه هغه وخت پوه سوم چې ته نبی یې، ځکه پلار او اکا مې دواړو شاهدي ادا کول چې ته نبی یې. او اوس چې موقع برابره سوه مسلمانه سوه. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ایمان او صداقت ولیده نو یې په نکاح کړه او صفیه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین وګرځیده. خو دغه د نکاح په شپه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې پر مخ یو شنه لکه ولیده. نو یې پوښتنه ځینې وکړه چې دغه شین داغ د څه شي دی؟ دی ویل یا رسول الله و خیبر ته ستا تر راتګ د مخه ما خوب لیدی لکه سپوږمۍ چې د خپل ځای څخه ایسته سي او زما په غیږ کې ولویږي، او په والله ستا په باره کې ما هیڅ فکر نه وکړی او نه مې په یاد وې. نو ما دغه خپل خوب او خپل خاوند ته ووایه. هغه پر مخ ټینګه چپلاخه را سره کړه او ویل ته هغه پاچا غواړي چې په مدینه کې دی؟ دا د هغې چپلاخې داغ او لکه ده. خیر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په نکاح کړه او ام المؤمنین وګرځیده. مګر د رسول الله صلی الله علیه وسلم نور ازواج مطهراتو چې د دې درجه او مقام جمال او کمال لیده نو به کله کله په خبرو ظاهرول. کوم وخت چې به غوښته چې ودې رضی الله تعالی عنها ته تکلیف ورکړي نو به ورنار کړه یا بنت يهودي، یعنی اې د يهودي لوري. سبحان الله، دا د بونو طبيعت دی بلکې د بشر طبيعت دی او بشر عاجز دی. نو صفیه رضی الله عنها بجړل. خو یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی او دا رضی الله تعالی عنها جاړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه ځینې وکړه چې ولې جاړي؟ دی ویل یا رسول الله ستا ښځې و ما ته وایي د یهودي لوري، مګر حیی ابن اخطب چې د صفیه رضی الله تعالی عنها پلار و د هارون علیه السلام د اولادې څخه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل کې بل وار دغه خبره درته وکړه نو ته ورته ووایه پلار می هارون علیه السلام او اکا می موسی علیه السلام دی. آیا په تاسو کې څوک داسې پلار او اکا لري؟ بل وار چې ورته وویل سو چې اې د يهودي لوري دی ورته ویل پلار می هارون او اکا می موسی دی. په تاسو کې څوک شته چې پلار یې نبی او اکا یې نبی وي؟ نو دی به جواب او پټه خلاص وي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کومک صفیه رضی الله تعالی عنها غالب شو. دا د صفیه رضی الله تعالی عنها قصه اوس به بیرته خیبر ته ولاړ شو. د خیبر د دوهمې حصے یا کتیبه فتح کېده. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خیبر و هغه بل دوهمې منطقې ته چې کتیبه ورته ویل کېده ورغلی. ځکه د خیبر اوله حصہ چې نطاط او شقوه ټوله فتح شو. اوس نو دغه بل دوهمه منطقه رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو محاصره کړ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل منجنیق هم راکش کړ، ځکه منجنیق د قلاو د نیولو د پاره ډیر اهمیت لري او ډیر کار ځنې اخیستل کیږي. اوس نو دغه ټوله مسافه منجنیق کشول کیږي. مسلمان ورونو دغه یو شی ته ډیر متوجه سي. په عربي کې مثل دی وایي الحکمت ضالة المؤمن، حکمت د مسلمان ورکسوي شی دی. هر چیرې چې پیدا کی منګولي پوری نسی، هر چیرې چې فن او حکمت پیدا سي مسلمان هغه اول حقدار او د دې مستحق دی چې کار ځنی واخلي او د خپل ځان په فائدہ یې استعمال کړي. عربو منجنیق نه پیژندي، خو کوم وخت چې په لاس ورغلی فورا یې د هغه په استعمالولو شروع وکړ.
نو په هر شي کې چې د مسلمانانو فائدہ وي هغه باید استعمال شي، حتی د هغه په استعمالولو کې ځند او تاخير هم باید ونسي. نن ورځ هم طب او تخنیک زده کوي، ساينس او ټکنالوژي زده کوي، او د اسلام د لوړوالي او ترقۍ د پاره استعمال کوي. څو تر څو به ماشين آلات او دواوي د کفري ملکو څخه راځي، څو تر څو به د تعلیم او علاج د پاره و کفري ملکو ته سفرونه کوو. الله ته وګوري، کله کفارو تقلید کوي په مود او پیشن کې مکوي، په بد اخلاقی او عیاشی کې تقلید مکوي، د حجاب په غرزولو او په بیستری کې تقلید مکوي، په علم او تخنیک کې ځانونه په سور رسوي، بلکې باید تر هغه د مخسي لکه څنګه چې د اسلام په اولو قرنو کې هم داسې و. يهود او نصاراو اسلامي ملکو ته د زده کړې او تعلیم د فار سفرونه کول، خو په قرار زموږ د غفلت څخه ګټه اخیسته. په مشکې فسق او فساد نشر کړي، د دین څخه لري کړو، په فحشای مشغوله کړو، په او تعلیم دوی را څخه یوړي، او په نتیجه کې استعمار را باندې شروع کړي. اوس هم فرصه او موقع استه د غفلت د خوب راويشتي، د خپل نوی نسلو و اصلاح کولو ته متوجه سي، د تاریخ د بدنامیو او الهي عذابو څخه وبېریږي. نو مسلمانانو د خیبر و هغه بلې حصې ته منجنیق وروستي او د يهودو قلایه محاصره کړه، خو يهود یې د قلا څخه په غوښ ولي او د قلا څخه نه راوځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه غنیمتونه ویشل چې د نظر د قلا څخه مسلمانانو ته پلاس ورغلی و. په دغه وخت کې یو صحرایي عرب ورسول الله صلی الله علیه وسلم تراغلی او مسلمان سو. رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکي چې ودته هم په دغه غنیمتو کې حصہ ورکړي. نو خود مسلمانانو یو سمال ورکړي. صحرایي ویل دا څه شي دي چې ماته مراکړه؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل دا ستا حصہ ده. صحرایي ویل ما دغه مال د پاره ستا متابعت نه دی کړی، یعنی زه د غنیمتو د پاره نه مسلمان سوی، بلکې ما د دې د پاره ستا متابعت کړی دی چې پر دغه ځای په غشي وښتل سم. په ګوته و خپل غاړې ته اشاره وکړه او د دغه لارې و جنت ته داخل سم. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل کته د الله جل جلاله سره صادق وې هغه ستا تصدیق کوي. لږ وخت وروسته مسلمانانو د حمله اراده وکړه او دغه صحرایي هم ورسره دي. هلته بیا د يهودو د طرفه غشوشتل شروع شو او دغه صحرایي پر هغه ځای وشتل سو کم چې د په ګوته اشاره ورته کړې و. د الله جل جلاله قدرت دی، پس له څو لحظو څخه د مسلمانېدو پر هغه ځای په غش وشتل سو کم چې د اشاره ورته کړې و او شهید سو. نو یې رسول الله صلی الله علیه وسلم تراوړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل آیا هغه نفر دی دا په خپل هغه سړی دی؟ ویل هو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وهغه ځای ته وکتل چې دغه صحرایي اشاره ورته کړې و، په خپل په هغه ځای کې غشي بند و. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل د الله جل جلاله سره صادق وو. نو الله جل جلاله هم د تصدیق وکي. دا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا ورته وکړه، ویل الهی دا ستا بنده دی او ستا په لار کې مهاجر راووتی او ستا په لار کې شهید ووجل سو او زه پر دغه شاهد یم. د صحابه کرامو مشران چې دلته حاضر و هغه وایي موږ دا تمنا او خواهش وکي چې کش کې موږ د پر ځای وای. سبحان الله. څو لحظه عمر په اسلام کې او بیا شهادت او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم پر د شهیدی ادا کوي. دا څونه لوړه درجه او عظیم مقام دی چې یو څوک په څو لحظو کې ترلاسه کوي. جنت آسان دی وهغه چاته چې الله جل جلاله یې ورته آسان کړي. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غنیمتونه ویشل د هغه مریضو نه پر حصہ هم کښې شول چې په حدیبیه کې ګډون کړیو او اوس خیبر ته د مریضۍ په سبب نه دي حاضر شوی. هغه نفر یې هم پر حاضر نفر حساب کړ او د هغو کسانو حصہ هم کښې شول چې په حدیبیه کې حاضر شوی و او بیا وفات شوی و او هغه نور نفر ته هم حصہ ورکړه چې په دغه خیبر کې شهیدان شوی و. د هغو د کورنۍ د پاره حصہ جلا کړ. مقصد دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د غنیمتو په ویشلو کې د ټولو مراعات وکړي.
په دغه وخت کې د غطفان لشکر بیا را ورسېدی. عیینه، مطاع احمق او 50,000 نفر لشکر ورسره دی را ورسېد او رسول الله صلی الله علیه وسلم غنیمتونه ویشي. عیینه اجازه وغوښته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وګوري. اجازه ورکول شو. عیینه چې د غنیمتو ویشل ولیده پوسو چې د خیبر خبره خلاصه شوه. نو یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا محمد صلی الله علیه وسلم ما ته هم دغه مکافات راکه چې د يهودو ملګرتیا مې پریښول او زه ولاړم. نو ما ته هم دغه غنیمتو څخه یو څه راکه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل یا عیینه تا يهود دغه نارې په سبب پریښول. هغه چې یو نفر ناری کړ چې د خپل قوم ساتنه وکړي. عیینه پوسو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په قصه خبر دی. د مخه د خیال نو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی زموږ د بیرته تلو په سبب خبر وي. بیا یې ویل یا محمد صلی الله علیه وسلم خیر دی ته کریم یې سخی او جواد یې بیا هم یو شی راک. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل ذو رقبه استا. عیینه ویل مقصد دې څه دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل یا عیینه ته تیر شپه بدوي او خوب دې لیدي چې زما څخه په غنیمتو کې حصہ غواړي او ما درته ویل ذو رقبه استا. عیینه ته هغه د خوب وایي. عیینه په تعجب کې شو چې دا څه قصه ده. ویل هو ما خوب ولیدی شه اوس ذو رقبه راکه. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل ذو رقبه یو خالی غر دی شی پکښ نسته ورسه واخله. نو عیینه ته هیڅ نور ورسېده نه په غنیمتو کې حصہ او نه هغه د مخه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکول چې ویل د خیبر د یو کال میوه واخله او بیرته ولاړ. عیینه خالی لاس پاتې شو. اوس چې عیینه ولیده چې د مسلمانانو څخه هیڅ پلاس نه ورغله نو بیا د يهودو وقلاته د نن ورغلی او هغه وجنګ ته تشویقوي. وای صبر وکي ټینګ سي مقاومت وکي زه ستاسو سره يم زما سره لشکر را سره دی. يهود ویل ستا د لاس او مشته مصیبت پېښ دی. ته وی چې بني قریظه دې په حلال کړه. ته وی چې موږ دې پرېښو ولو او ته ولاړې. دا ټول ستا د لاس را پېښ دي. په دغه وخت کې د بني مره د قبيله مشر او سردار حارث ابن عوف هم راغلی غواړي چې حالات وویني. هغه هم عیینه ملامتاوه. ویل کله د خیبر د یو کال میوه اخیستی وای دا ستاده لپاره ښه نو. ټول پر عیینه ملامتاوه. اوس نو د خیبر د دوهمې حصے کتیبه محاصره هم څوار لسورځي دوام وکړي. يهود هیڅ د قلاو څخه نه راوځي. په دغه څوار لسمه یا اخیری ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې اراده وکړه چې ودوی ته هم منجنیق ودروي. د خیبر پاچا کنانه ابن ابي الحقيق چې زړه د بیر ډکو یوازې دینه بلکې ټول يهود په بیره او ورختای کې و. دوی د نن په قلاو کې دي او قلاوی هم محکمه او مضبوطه قلاوی دي چې څوک نسی ورتلای. بیا هم بیره او ورختای پر غالب و. نو دغه کنانه ابن ابي الحقيق د خیبر پاچا د دڅخه لندی و. هغه چې غشي په وشتل کیږي. ورونو غشي او لندی درې شي دي. لندی هغه کوژ نیم دایري لرګي دي چې دوه سره په یو تناو تړلي دي چې دا لندی او یو تناو دي چې د لندی په دوه سرو پورې تړل کیږي او یو هم غشي دي چې په تناو کې شول کیږي. نو اوس کنانه د يهودو پاچا غواړي چې دغه تناو په لندی پورې وتړي. هغه د لندی په یو سر پورې تړلې دي او غواړي چې د تناو دغه بل سر په لندی پورې وتړي مګر د ډيري بیري څخه ریږدي او تناو نسی تړلای. دا یې د پاچا حال وو چې د بیري او ریږدېدو په سبب تناو په لندی پورې نسی تړلای. جنگ به څنګه کوي؟ نو یې د تسلیمېدو نیت وکړي او دغه کار د پاره د يهودو نور مشران را وغوښتل چې مشوره ورسره وکړي. مشران راغله د ویل د مسلمانانو سره به صلح وکړي. هغه هم قبول کړ. نو کنانه ابن ابي الحقيق ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته حال ولېږي چې زه د خبرو د پاره درچته کېږم. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه غوښتنه قبول کړ او دوی ورغلی. اوس پر صلح خبري ورسره کوي. يهود غواړي چې د خپل تسلیمېدو د پاره شرطونه کړي. د ځان د پاره امتیازات غواړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه شرطونه قبلوي نه امتیازات ورکوي.
بیا یې ویل جزیه به درکوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل اوس چې جنگ وسو د جزیه خبرې نشته، جزیه د مخه تر جنگ و، اوس صلح ده او پر هر شي چې اتفاق در سره کوم هغه زما اختیار دی. خبرې ډېرې وسوې خو په آخر کې و اتفاق ته ورسېده چې هغه داسې و. اول هر هغه څوک چې په قلاو کې دی هغه به نه وژل کیږي او د هغو اولادونه به ورکول کیږي. دوهم يهود به ټول د خپل اولادو سره د خیبر څخه وځي. دریم خپل اسلحه او مالونه به ټول پریږدي، خاصتا سره او سپین زر به ټول پریږدي، چې دغه شرط د يهودو لپاره تر ټولو شرطو سخت او مشکل و چې سره او سپین زر به هیڅ نه وړي، یعنی بیل اسلحه او زر څخه کم شي چې ورسره وړلای سي یو سي. چې د صلح د شرطو خلاصه داسې ده د خیبر ټول يهود به خیبر پریږدي، حتی په جزیره العرب کې به نه اوسېږي بلکې شام ته به فرار کیږي، زر او اسلحه به نه وړي او د دې په مقابل کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم څوک نه وژني او اولادونه به ورئله کوي. خو دغه یو بل شرط هم پر يهودو کښېښاوه چې د خپل خزانو څخه به هیڅ شی نه پټوي، یعنی داسې نه چې سپین او سره زر پټ کړي بلکې ښکاره کوي به. او که بیا چیرې د سرو یا سپینو زرو یوه ټوټه پیدا سي بیا نو هیڅ اتفاق نشته، یعنی يهود ټول وژل کیږي، نقد مال به نه پټوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه شدید شرط په دې سبب پر يهودو کښېښوی چې يهود سره او سپین زر پټ نه کړي، ځکه ممکنه و چې يهود زر پټ کړي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اراده و چې يهود باید خپل دارایی ټول تسلیم کړي. اوس نو يهودو قلاوی خلاص کړي، اسلحه تسلیم کړي، سره او سپین زر تسلیم کړي او ځانونه د فرار کېدو لپاره تیاروي. کوم شیان چې مسلمانانو په دغه قلاو کې په غنیمت واخیسته هغه زر نیزه، 400 توري، 500 لیندۍ او ټول هغه غشي چې موجود و، دا بیل سرو او سپینو زرو او 40 زره د خرما یا کجور درخت. دا ټول شیان یوازې د کتیبه څخه و، دا بیل هغه شیانو څخه و چې مسلمانانو په نطاق او شک کې اخیستي و. دغه مالو ته فکر وکړه چې مسلمانانو ته په خیبر کې ورورسېده. پر دې ټول سربېره چې د خیبر په قلاو کې مسلمانانو ته په لاس ورغله یو هم د تورات ډېرې پخوانۍ نسخې وې، مګر يهودو ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل یا محمد صلی الله علیه وسلم دا زموږ مقدس کتابونه دي، دا بیرته مشترک که څه هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په وسه پوره چې دغه کتابونه څیرې کې یا وسوځي، ځکه دغه کتابونه تر صلح د مخه د خیبر په اولو قلاو کې په لاس ورغلي و. محترم ورونو، زموږ د بحث پاته حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکي کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حور العين تناديني فدعي. هر ځای او هر شیبه اسلامي تعلیمات د تعلیم الاسلام رادیو څخه 19.5 FM کندهار، 19.5 FM هلمند، 19.2 FM روزګان، 19.4 FM فراه، 19.3 FM زابل، 19.9 FM بولدک.